سلامونه قدرمنو لیدونکو، وخت مو په خیر. د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته مو زه جنت هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. چارواکي وایي افغانستان سره د هیوادونو تعامل مثبت لوري ته روان دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د افغانستان پر وړاندې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو منفي تعامل دمګړی د مثبت کېدو په لور روان دی. افغان کونسل وایي چې پاکستان کې د افغان وګړو نیول دوام لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کونسل وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په پاکستان کې 136 افغان وګړي نیول شوي دي. یونیسف وایي افغانستان کې سلګونه زره کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې تر 450 زرو زیاتو کسانو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. بل خواته روغتیا سازمان وایي چې افغانستان کې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د عملی چارو پر پیل ټینګار شوی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان اوسپنې پټلۍ مسؤلینو په 3 اړخیزه ناسته کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې د لارې نقشې اړوند خبرې کړي دي. او پولینډ کې د الوتکې لویدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. چارواکو ویلي دا الوتکه پرون ماښام مهال هوایي ډګر ته نږدې پر هغه څه پر لویدلې چې یو شمېر کسانو پکې له خرابې هوا پناه اخیستې وه. د نن ورځې یو څو مهم خبرونه هم پای ته ورسېدل. تر بیا ښه وختونه.